د بغلان په لویه لاره په بشري مرستو بار موټرونه د کندوز سیمه ییز حکومت سوداګرو او د دې ولایت اوسیدونکو بشري مرستې دي چې د دغه ولایت د والي مرستیال په رأس کې بغلان ته انتقال او پر سیلاب ځپلو کورنیو باندې وویشل شي. په دغه مرستو کې د سیلاب ځپلو کورنیو لپاره خوراکي توکي، جامې، د حفظ صحي توکي او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي چې د کندوز د اوسیدونکو او سوداګرو لخوا چمتو شوي دي. د کندوز ولایت د اولسونو، د کندوز ولایت د زړورو تجارانو له طرفه او د کندوز ولایت د دولتي اداراتو له طرفه د ولایت مقام په هدایت باندې نو د بغلان ولایت د اولسونو سره مختلف مرستې راټولې شولې چې په هغې کې مختلف اجناس دي، خیمې دي، کمپلې دي او همداسې وریجې دي، غوړي دي، تقریبا 20 قلم مواد دي. مردم حالتش بسیار خراب است. به نظر شخصی من هر تجاری که هرچی که قدم میتونه و مسئولین امارات اسلامی خو الحمدلله و هم است، ما به صفت یک تاجر از تجارای خود خواهشمند هستیم که هر نوع کمکی که دارن و میتونن سر مردم ولایت بغلان و سیلاب زدگان دریغ نکنن. په ورته مهال د بغلان ولایت اوسیدونکي د کندوز د سیمه ییز حکومت او خلکو له خواخوږۍ څخه قدرداني کوي او وایي دا د زیانمن شوو کورنیو لپاره په ډېر ښه حسابوي. از کلگی مرکزی از کابل گرفته تا اسلامی و از کلگی متوجه است که باید مرکزی بغلان توجه کنه که مردم بسیار در بدر شهید داره و زخمی داره. توجه ماموز که باید کمک کنه که مردم ضعیف است. از ولایت کندوز بسیار خوش هستم از پیش دیگه از کلی ولایت‌ها تجارای شما خواهش دارم که ما مردم غم شریکی بکنه، که ما مردم همکاری بکنه. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د کندوز یو شمېر حکومتي ادارو د عامې روغتیا ریاست او د کرنې اوبه لګولو مالداري ریاست په شمول روغتیایي ټیمونه او خوراکي توکي د بغلان سیلاب ځپلو سیمو ته انتقال کړي وو.